هلکه هغه اکسپیر ګولۍ راواخ. سمه ده سر چې در وړم. دا د اکسپیر ګولۍ دا ته څه به کوې ډاکټر صاحب؟ بس زه په خپل کار ښه پوهېږم، بس ما او کار سره علاقه. ډاکټر صاحب دا ګولۍ راکړه، پلار مې ډېر سخت ناجوړه. ښه دا ګولۍ غواړې؟ ما سره ختمې شوي دي، اکسپیر ګولۍ را سره شته. جوګار دې هېڅ بیا ولګوم وروره، کار هم نشته، هی ګراني ده. راسه اکسپیر ګولۍ ورکړو، دوی څه په خبر دي. سمه ده دا دي. دا ګولۍ واخه 3 ټیمې خوري، سهار غرمه ماښام. څو روپۍ شوې ډاکټر صاحب؟ 2800 روپۍ شوې وروره. دا دې ونیسه. بس جوګاړ ولګېد. ډاکټر صاحب هغه مسلمان ته د اکسپیر ګولۍ ورکړلې. چپ، ته تر ما زیات په پوهېږې. ورڅه خپل کار کوه. دا میډیکل چلوم، مذاق خو نه دی دا. مذاق نه دی، دا مسلمان ژوند ته کوي خطر ولګېدی. ما ته باید د مسلمان ژوند وژغورو، د مسلمان ژوند نه کو په تکلیف باندې. تا د چند پیسو په لالچ باندې اکسپیر ګولۍ ورکړلې. ښه ته اوس ماته راشه، دا دومره میډیکل کرایې دا ګراني دا تا ته نه معلومېږي. هغه ماته معلوم چې اکسپیر دی ته څه ور معلومه ده. ورڅه خپل کار کوه. بله ور چې دا مشورې چې ماته رانه کړې ښه دی، شاګرد یې شاګرد واوسه. ورڅه خپل کار کوه. مشوره نه در کوم ما ډاکټر صاحب. خپل کار کوه، ورڅه خپل میډیکل صفایي وکړه. شاباش. ته اوس ماته راشه، را روانې اکسپیر دې ورکړي دي، اکسپیر دې ورکړي. هیڅ دماغ دې را خراب کړي. والله یاره دا شاګرد خو هم سم راته وویل یار. د 500 روپۍ لالچ مې ورکړي، هغه مسلمان ته مې اکسپیر ګولۍ ورکړي. خدای ناخواسته که په داسې سړي څه وشو. لمبر یم نه سره پېژنم یم نه. دا ما څومره غټه غلطي وکړه، څومره جک مې ووایي یار. ملګرو دا زموږ کوچنۍ کلیپ ویډیو به مې کتلې، امید کوم چې خوښه شوې وي. دا صرف د هغه خلکو دپاره موږ جوړه کړې ده، د میډیکلان دپاره. هر میډیکل دا کار نه کوي، خو چندی میډیکلان شته د اکسپیر شیان خلکو ته ورکوي او د هغو زندګۍ سره دوی ګلوار کوي. نو زما د هغو د سره صرف دغه یو خواست دی چې څومره د خپل کور بچیان در باندې ګران دي، خپل مور پلار در باندې ګران دي، هر طرح د هر چا پلار شته، مور شته، نو د اکسپیر شیان موږ چاته نه کوو. پیرکه ته څه وایې د اکسپیر شي؟ و لکه عثمان اغا څنګه درته وویل، موږ هم دا درته وایو چې د چند پیسو په لالچ باندې یعنې ګران شی دی اکسپیره سوی دی، بس پر یو مسلمان یا پر مسافر یا پر غریب پر یو در په دره باندې واړی. شاید وسکته د یوې ګولۍ څه د هغه ته یو بل خطر پېښ شي، نو ژوند یې نور په زوال کېږي. باید موږ د دې څه ډډه وکړو، موږ د مسلمان ژوند وژغورو، د مسلمان ژوند بچاو کړو، مسلمان ته یو کین ته نور واچو. او کوم چیرې دا زموږ میسج خوښ شوی دی مخ ته در سره شیر کړي چې هر ځای است. الله پاک مې خوشحاله او بریالي و سربلند لره. او دا چې هر سړی دا زموږ دغه ځوان پېژني په جبل نور کې دکان دی، موږ ته ډېر ساعت راکړی دی. الله دې نه خوښي. په کمنټ کې راته ووایه زه دا سړي نوم چیشتي، که چا پېژندی موږ ته دې ضرور ووایي.